سلامونه مینه خدای دې وکړي چې ښه به یاستئ. ژوند کې هیڅ وخت چاته سپک مه ګورئ او څوک د ځان نه کم مه شمېرئ. او که ښه نه شئ کولی بد هم مه کوئ. انسان خدای پاک دې نړۍ ته رالېږلی دی چې په دې نړۍ کې داسې کارونه وکړي تر څو خدای پاک دی وپېژني او هغه ځای ته یې بوځي چې کومې اخري منزل دی. نو که په دې نړۍ کې مو فساد وکړ، هر هغه حرام کار، هر هغه بد کار چې هغه انساني فطرت او د خدای د امر خلاف دی، تاسو وګورئ ټول هغه کارونه په شریعت کې حرام دي کوم چې انساني فطرت نه خوښوي. صحیح دی چې ډېر به اجتماعي طور باندې هغه کارونه کوي، خو د دې دا معنا نه ده چې څوک یې کوي. نو سم انسانان چې هغه وجدان ژوندی ولري او لږ هم په انسانیت باندې ثابت قدمه پاتې کېږي، هغه یې دغه ټولو کارونو ته بد وایي او هغه په اسلام کې حرام دي. او دا چې کوم کارونه په چالاکۍ او پټ او په تکتیک او په ډېر منظم ډول او ډېر په چل او هنر سره وکړی شي، او ځنې دا فکر کوي چې آها ما خو په نړۍ کې خپل مخ پاک که او د خدای په در کې به زه بریالی شم. دا یې د ده د ناکامۍ او د ده د غیر انساني او غیر اسلامي حرکتونو دپاره یو لوی سبب دی. او په دې کې به ډېر سوونه زره هغه مسلمانان چې په خوله حلاله، په ژبه حلاله، په ژبه ډېر چالاکه، لیکن هغه کارونه کوي چې شیطان یې لا هم نشي کولی. او د دې نه بد لا نور هغه چې هغه کسان چې 5 وخته منځونه، تسبیح په لاس، قرآن تلاوت او ډېر ځان توحیدي بیانوي او ډېر ځان پاک بیانوي او هغه تر شا ولاړ وي، تر خوا یې ولاړ وي او د هغه حرامې چې د نورو مسلمانانو ویني او زوی څټلې وي دی ورسره سمې څټي او لا یې هم سر وینځي، که یې هغه رور وي، که یې مور وي، که یې پلار وي او که هر څوک ورسره شریک وي، هغه به هم د خدای پاک د ګرفت نه خلاص نشي. عزیزانو ژوند دی، لوبې ورسره مه کوئ او داسې تیر کړئ څنګه چې خدای غواړي. او په دې هر څوک پوهېږي، هر څوک په دې باندې پوهېږي چې عاقل وي، او نن خو ماشومان هم په دې پوهېږي. الله مو ښاد و آباد لره. السلام علیکم ورحمة الله.